سلام او وخت مو په خیر. هیله د جوړ روغ او خوشحاله بیاست. موږ نن د دستارنامې یو بل مهم درس د دستارنامې نه هم لوست تاسو ته وړاندې کوم. په دې نه هم لوست کې موږ نه هم هنر چې د دستارنامې مغز دی، د دستارنامې نه د مشرتوب مغز دی، د سیاست مغز دی، د لیډرشپ مغز دی. دا درس د شجاعت درس دی، د زړورتیا درس دی. ولې د زړورتیا او د غلطوبۍ فرق شته، د زړورتیا او سوډرتوب فرق شته، د زړورتیا او د جهالت فرق شته. تاسو به ډېر ځوانان لیدلي چې موټرونه تیز ځغلي وای دا داسې دلاوره دي، موټرسایکلونه ډېر ځغلي وای دا دلاوره دي، ډېر اوبو ځورویږي وای دا دلاوره. دا دلاوري نه ده، دا غلطوبي ده، دا حماقت دی. بیر او ډار د انسان مثبت اړخ دی، منفي نه دی. ولې شجاعت دا د انسان تر ټولو لوی هنر دی. شجاعت یوازې په فزیکي خواو کې نه دی چې سړی په دې زړور وي چې پر توپ ور وځغلي، پر ټانک ور وځغلي، پر طیاره ور وځغلي، یا په ځان بم وتړي یا بل. شجاعت دا دی چې ته په مناسبو موقعګانو کې د مناسبو حالاتو د رامنځته کولو د پریکړو توان ولري. زموږ 50 کاله د ناشجاعتۍ له امله قرباني یو. زموږ وروستي 20 کاله چې موږ وبایلل، یو علت یې دا و چې موږ تر پایه د دې شجاعت او متانت په ځان کې پیدا نه کړي چې په برعلا توګه راووځو او ووایو چې موږ د کومو دسیسو قرباني یو، چا رامخته کړي او څنګه دا سره پېښ دي. شجاعت دوه اړخه لري، یو فزیکل یا عملي شجاعت دی چې ته په یو دغه کوې، او دوهم د پرېکړو شجاعت دی چې ته ځینې تصمیمونه نیسې. تر فزیکي شجاعتونو د پرېکړو شجاعتونه ډېر مهم دي. د دغه شجاعتونو مرکز معمولا هغه فکر دی، ولې د بدني شجاعتونو مرکز هغه زور دی او هغه بدني قوت دی. د بدني قوت شجاعت دونه د یو مشر لپاره نه دی مهم لڅونه چې د فکري او ذهني پرېکړو مسله مطرح ده. یوه خبره چې دلته مطرح کیږي هغه دا ده چې ښځې ته ولې په اسلام کې د پرېکړه کولو واک نه دی ورکول شوی. د دې علت دا دی چې ښځې د ترحم، د مینې، د ښو احساساتو هغه مجموعه ده. نو ځکه په شریعت کې ویل شوي دي کیدای شي د ښځې په یو چا زړه وسوځي او فیصله د هغه ظالم په دغه کې وکړي او هغه په ژړا او په هغه باندې تېروځي. نو شجاعت د یو مهمترین اصل په توګه د هر مشر لپاره پکار دی. موږ یوازې 3 کاله د مخه بسته نظام د بهرنیانو په دسیسه وبایلي. ولې تر اوسه پورې یوه مشر، یوه سیاسي دا شجاعت ونه کوي چې دا افشا کړي چې د چا دا کار وکړي. نو په سیاستونو، په مشرتوب او په لیډرشپ کې شجاعتونه ډېر زیات مهم دي. په شخصي ژوند کې هم د شجاعتونو مسله مطرح ده. موږ ټولنې چې برباد، یو علت یې دا دی چې خلک به څه وایي. د خلکو څخه ډار خپله د شجاعت له منځه وړل دي. موږ باید د ژوند په ټولو اړخونو کې د شجاعت مسئله له ځانه سره را مطرح کو او د ځان په اړه د شجاعتونو هغه ګراف ایجاد کو. که تاسې ونسئ کولی چې خپل په ورځني ژوند کې شجاعت ولرئ، تاسې هیڅکله نسئ کولی چې شجاع مشر واوسئ. شجاع مشر چې په یوه پوج کې نه وي، هغه پوج هر څه بایلي. شجاعت د بریا هغه اصلي تضمین کوونکی دی. که تاسې د دې شجاعت ونه لرئ چې یو مبارزه وکړئ، چې یو لوی کار وکړئ، تاسې هیڅکله بریا نشئ ترلاسه کولی. نو که تجارت کوئ باید رسکونه واخلئ، مشکلات او ستونزې ومنئ او یو دغه ته په داسې حالت کې مخکې شئ چې ګټه او تاوان یې دواړه په ځان ومنئ. دغه شجاعت کول دا ستاسې د بریا او د کامیابۍ تر ټولو لوی سبب ګرځي. خوشحال خټک په دستارنامه کې د نهم هنر په توګه د یو مشر لپاره شجاعت تر ټولو اساسي رکن بولي. تر څو چې مشر دا شجاعت ونه لري چې د پوج په مخ کې خپله ودرېږي، مشر دا شجاعت ونه لري چې د دشمنانو په وړاندې قاطع دریځ ولري، 2-3 دشمنان د هیواد د ورځې په دار نه کې هغه مشر قاطعیت نشي کولی. او که مشر قاطع نه وي نو خلک یې پر اوږو سپرېږي او راچپه کوي. نو قاطعیت موږ هیڅکله نه دی درلودلی، اوس یې هم نه لرو. ډارن یو، تر ژبه لاندې خبرې کوو او د ټولې دنیا څخه یو ډار راسره دی. دفتن موږ ټول افغانان په مجموعي توګه په دې فکر کې یو، ټول پښتانه په دې فکر کې یو چې
دا خو نو همسایه یې مړ کړي، دا خو ناپلانکی یې مړ کړي، خپل دغه شجاعت نه کوو چې ټوله یو ځای ودرېږو چې د سبا د بل چا د مړ کېدلو مخه ونیسو. پښتون چې په نړۍ کې له 90 څخه تر 120 میلیونه پورې نفوس لري، د دوی د غټترینه مشکل دا دی چې شجاعت نه لري. هغه خواته د ډیورنډ د عدم تشدد په نامه د شجاعت څخه تښتي، او دې خواته د هماغه حالت قرباني. نو خبره په مجموعي توګه د دستارنامې هم دا ده. خوشحال خټک په خپل یو بیت کې وایي پس له دې نه دی د عزم یعنی ولی مخمکې ته یا مغول سره رزم. نو دغه عزم چې تاسې پخوئ د هغه دپاره شجاعت پکار دی. تاسې په شجاعت کې کېدای شي اسمان ته ورسېږئ، که نه د نامرده ژوند خو نو څه ژوند نه دی. یو بل دغه مې ذهن ته راځي چې پر ننګ پاته دنیا ده. ښه خبر دا ده چې شجاعتونه بیا وایم په تکرار کې په شروع کې مو ویل چې غولتوبۍ، سوډرتوب او بې عقلي له شجاعت سره فرق لري. موټرسایکلونه ځغلول، ډېرو اوبو ته ورلوېدل، موټرونه ځغلول، په ریګو کې موټران الوزول، دا شجاعتونه نه دي. له خپل همسایه او ګاونډي سره په کالو په دې کې سیالي کول دا شجاعتونه نه دي، دا بې عقلتوب او سوډرتوب دی. شجاعت دا دی چې خپل ډوډۍ د همسایه سره نیمه کې ونه بیرېږي چې دا ډوډۍ مې دغه کېږي. خپل پیسه د ملت، د قام، د وطن، د نسلونو د بقا دپاره وکاروي، په دې ونه بیرېږي چې د لوږې به مړ سم. نو شجاعتونه د مشرتوبونو او لیډرشپونو دپاره له ټولو اړخونو څخه تر ټولو جدي مسایل دي. که پرېکړه کوئ شجاعت به لرئ، له ګاونډیانو به نه بیرېږئ، له ابرقدرتونو به نه بیرېږئ، نو تاسو به یو ښه لیډر اوسېدلی یاست. که په زور په جنګي قوت یو ځای ورتللاست، د پوتین یو خبره مې ټول عمر په ذهن کې ګرځي، ویل یې چې ما د مسکو په کوڅو کې زده کړي دي که جنګ کاوه اول وار به کوې. نو که مو جنګ کاوه اول وار به کوئ، دې ته ونه کښېنئ چې ته ودرېږه. خلک ته باید هېڅکله په دغه ولاړ نه سې په ننوات، خلک باید تا ته په ننواتې راسي. ټول عمر اول واري کوونکی واوسئ، هېڅکله دوام واري کوونکی مه اوسئ. دغه خبرې چې تاسو ته ویل شوې ده چې عدم تشدد دی، عدم تشدد څوک د ورور سره کوي، عدم تشدد څوک د کاکا د زوی سره کوي. د دښمن سره عدم تشدد نه کېږي، د دښمن سره یو غټ سوټی او یو قوي شجاعت پکار دی چې ورسره وجنګېږي. موږ بدبختانه تشدد د ورور سره کوو، تشدد په کور کې په معاینه باندې کوو، ولې د باندې بیا خلکو ته بې غیرته ناست یو، مړې سترګې مو ورته نیولي. موږ په نړۍ کې په تشدد ژوند کولی شو، په زور ژوند کولی. دا نړۍ د زورورو ده. دلته چې زور ونه لرې، دلته چې توپک ونه لرې، دلته چې دغه ونه سې. هغه ډېره مشهوره فولکلوریکه کیسه ده، وایي یو سړي یو بل سړی راچپه کړی و، پر ځیګر یې ورناست و، واهه یې. وایي بل څوک پر راغلی و چې هم دې راچپه کړی دی، هم پر ناست یا هم ژاړې، خیریت دی. وایي ده ورته ویل په دې نه یم، یو بل بد ورور لري، که هغه راغلی څه به کېږي. نو بد ورور باید د بدې ورځې دپاره ولري، خپله باید هغه صوتي زور ولري. دا نړۍ د کمزورو ځای نه دی، دا د زورورو ځای دی. نو زورور اوسئ، شجاعت ولري. ولې شجاعت مو پر ځای په معقولیت او په پوهه او په داراییت کار کوي. په پرېکړو کې شجاعت وکړئ، د کارونو په شروع کولو کې شجاعت وکړئ. دوه زړي که غلا مو کول، یو ځای تلاس غلا مو کولی، بیا په دوه زړه نه کوئ، په شجاعت بیا کوئ. د لیډر دپاره، د مشر دپاره شجاعت تر ټولو اساساترونه رکن دی. ولې زموږ مشرانو هېڅکله شجاعت ونه کړي، ټول عمر په بې غیرتۍ کې پاته شول، د ابرقدرتونو په تمه پاته شول، د همسایګانو په تمه پاته شول، د نورو حالتونو په تمه پاته شول، په کور کې دننه د لوچګانو لنډغرو وبېرېدل. هېڅکله موږ شجاعت ونه کړي چې 10 لنډغر مو زړولي وی، په ژوند به موږ دا حالت او دا وضعیت نه رامنځته کېدی. نو شجاعت د نهم هنر په توګه دستار نامه کې 300 کاله دمخه د خوشحال بحث شوی دی. موږ ته به دا د 300 کالو اهلیت را ژوندی کوو. یو شی په یاد وسه، د پښتون تر ټولو غټه مشخصه د پیاوړتیا او د جنګ قوه ده. ولې دغه قوه هېڅکله په مثبته توګه نه ده استفاده شوې. موږ باید دغه هنر د جګړې، د زور، د تشدد، دا باید کنټرول کو، سمې کو، په خپله ګټه وکړو. شجاعت ته مو رابولم، معقول شجاعت، پر ځای شجاعت، د موټرانو د ځغلولو، د موټرسایکلانو د ځغلولو، ډېرو اوبو ته د ورلوېدلو شجاعت نه، د وروشتنګ شجاعت نه، د خپل ملګري، دوست، انډیوال سره جنګ او جګړه شجاعت نه. هغه شجاعت چې وطن ته دې خیر ورسېږي، ولس ته دې خیر ورسېږي. د سرلوړي سوکاله او یو واحد افغان او پوه قام په هیله دا درس په دې ځای راټولوو. تر